که څومره انسانان وژل کېږي هغه دوی ته اهمیت نه لري. میلیونونه افغانان په افغانستان کې شهادت ورسوه د خپلې کرغېړنې دورې د پای ته رسولو دپاره د بیا ځل انتخابات ګټلو دپاره په عراق کې جګړه وکړه چې هم د امریکا اقتصاد هم فوز هم پالیسي هر څه یې دړې وړې که د امریکا حیثیت یې له خاورو سره خاورې که. نو د جګړې پیل په عراق او په افغانستان کې دا بوش وکړه 2 دورې وکړه تر 2008 کاله پورې. کله چې بیا د دوی ترمنځ انتخاباتي سیالۍ را شروع سولې د جمهوریت پلوه ګوند له طرف نه یو دانه و نوم یې ما له یاده وته چې د افغانستان د جګړې ډېر کلک حامي او طرفدار و د بوش پلوی د کانګرس غړی بیا په سرطان روغتون باندې په سرطان ناروغي باندې اخته شو. بالاخره بیا په امریکا کې قانون د هغه خودکشي وکړه ځکه د سرطان درد د زغم وړ نه و. نو هغه نه پوهېږم چې په څو میلیونه ډالرو باندې سر د دې په خاطر چې دی له دې نړۍ سترګې پټې کې خودکشي وکړه. ډاکټرانو د زهر ستن ورته ولګوله. بیا د دغه جګړې د پای ته رسولو دپاره جمهوریت پلو د افغانستان د جګړې طرفداري کوو. امریکایان یې ویرول که چېرته دا جګړه موږ پرېږدو نو دومره زیان به وکړو، دا به وکړو، ترورستان به راسي او امریکا ته به راسي. اوباما د عراق د جګړې د خاتمې خبره وکړه ځکه چې د امریکایانو دپاره د عراق جګړه یو نه جبرانېدونکی تاوان او جګړه وه. نو په بالاخره اوباما دغه کمپاین کې د سر ټکی اول د امریکا اقتصاد او په دویم قدم کې د عراق جګړه ختمولو. چې کله اوباما قدرت ته ورسېده یوه دوره یې په دغه تېره کړه چې د عراق جګړه یې تقریبا نیمایي ته راورسوله. یو څه یې دې په خاطر پرېښوده چې دا دویمه دوره هم باید په دغه باندې کمپاین وکړي. کنې اوباما چې راغی د افغانستان د جګړې د ختمولو هدف 2014 ټاکلی و. 2014 یې ولې ټاکلی و؟ اوباما په 2012 کې باید انتخابات کړی وای او بیا د څو کلونو دپاره دا یې ولسمشر شوی وای که نه. نو په دغه رابطه باندې دوی دا جګړه پرېښودله. انسان وژل، تباهي، بربادي، د اسلحو استعمال اصلا د امریکا د خلکو دپاره د رئیس جمهورانو دپاره مهم نه ده او نه دیموکراسي مهمه ده. دویمه دوره د اوباما د کمپاین د ما ښه یادېږي چې هغه هم د عراق د جګړې او هم د افغانستان د جګړې هدف دا وټاکه چې په 2014 کې به د امریکا د عراق جګړه مکمله پای ته رسوي او په 2014 کې به د افغانستان جګړه تقریبا 80% راټیټوي. خو د دې جګړې د مهارولو دپاره اوباما باید افغانستان ته 10,000 نورې قواوې ولیږي تر څو دا جګړه مهاره کړي او جګړه د کامیابۍ طرف ته ویسي. که بالفرض دغسې ونه سو له ناټو سره له متحدینو سره ټولو سره دا وعده کړې وه چې بیا به زه جګړه ختموم. بالاخره 2012 د جګړې اختتام ونه شو، جګړه کمه نه شوله. اما په عراق کې اثرات د جګړې را کم شول. 2014 اوباما همدغه شي ته ادامه ورکړه. بالاخره 2014 کې ټرمپ راځي. ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې یوه ناره جګوي چې زه به په منځني ختیځ کې په منځني اسیا کې امن راولم، د افغانستان جګړه به ختموم، خو د جګړې د ختمولو دپاره ما ته باید 2 کاله وخت تاسو راکوئ تر څو زه دا جګړه په مکمل ډول د امریکا د بري طرف ته ویسم. ټرمپ فکر کوه چې په افغانستان کې جګړه رښتونې نه ده او دا جګړه د امریکایي جنرالان چل کوي، فریب کوي. دا جګړه ګټلی شي خو ګټي یې نه. دلته د امریکا جنرالان مایک کریسټل او مایک پامپیو، مایک پلان او مایک ډرمپیو دوی ټول ټرمپ ته دا پیشنهادونه نظرسنجي چې کیږي، دوی ته معلومات کیږي چې انتخابات څوک ګټي. دوی په دې پوه شول چې انتخابات ټرمپ ګټي. نو ټرمپ ته دا مشورې مخکې له مخکې ورکول څه ذهنسازي وشوه چې په افغانستان کې جګړه باید ختمه نه شي. ټرمپ د امریکا جنرالانو ته سپین چک ورکړه. سپین چک په دې معنی چې امریکایي جنرالانو ته یې وویلې دفاع وزارت ته دا صلاحیت او اختیار ورکړه چې بغیر له دې چې ټرمپ دستخط وکړي تاسو کولی شئ د امریکا له بودیجې نه چې څومره پیسې ویستلی سئ هغه وباسئ او د افغانستان جګړه وګټئ. دلته د امریکا دفاع وزارت سره بله لار نه وه، بل اپشن نو. دوی له بلیک واټر سره قرارداد وکړه. بلیک واټر د امریکا هغه شخصي او وحشي کمپنۍ ده چې د جګړې د مهارولو دپاره بهترینه وسلې په لاس کې لري او د انسانانو ژوند هغوی ته هېڅ اهمیت نه لري او هېڅ نړیواله محکمه د امریکا په شمول دا صلاحیت نه لري چې له بلیک واټر سره د انسانانو د وژلو حساب وکړي.
هغوی هم د جګړې ته راغلل. په افغانستان کې تقریبا 2 کاله خطرناکه جګړه بلیک واټر امریکایانو ټول وکړله. د امریکا ټول جنرالانو په خلاص لاس باندې پیسې هم استعمال کړلې، اسلحې هم، چې بالاخره د مبونو مور استعمال شوه چې موږ او تاسو شاهدان یو. امریکا ټرمپ خپل جنرالان راوغوښتل او ورته ویل چې تاسو ته خو ما سپین چک درکاو، د افغانستان جګړه مې تاسو ته وسپارله، تر اوسه پورې خو تاسو کومه نتیجه ترلاسه نه کړه. نه تنها داسې جنګ مو کمزوری نه کړ، جنګ لا پسې زیات سو. نو دغه فیصله وه چې ټرمپ وکړله. بالاخره له طالبانو سره مذاکرات ته کېناسته او د مذاکراتو په پایله کې 18 میاشتې مذاکراتو تیر نه 18 میاشتې خطرناک او جدي مذاکراتو شو. بالاخره د دوحې قرارداد رامنځته شو. د دوحې تر قرارداد وروسته چې امریکایانو په وتلو پیل وکړ، تقریبا 80% انخلا رامنځته شوی وه چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ځینو لیونتوبونو ځینو هغه فیصلو له وجې نه متاثره شو. جمهوریت پلوه په دې بریالي شول چې ټرمپ ته په انتخاباتو کې ماته ورکړي. هغوی دغه ویل چې موږ به له افغانستان نه وځو، ډېر په پلان به وځو، میدان به طالبانو ته نه پرېږدو. ټرمپ سره معاهدې شوې وې چې موږ به اسلحې نه پرېږدو. خو چې کله میدان ته راغلل، تاسو فکر وکړئ چې بایډن کله انتخابات وګټل، په افغانستان کې جشن المنځل سو. د جمهوریتانو څخه بازدتي بایډن لاړه، ټرمپ لاړ او بایډن راغی. بایډن به موږ سره ډېر ښه تعلقات ولري، مذاکرات به لغوه کړي، خبره به ختمه شي. هغه برعکس شوه، هم بایډن له خپلې خبرې واوښته، هم د هغه وخت جنرالانو دا مشوره ورکړه چې 80% انخلا رامنځته شوې ده، فوز تللی، موږ داسې تړون کړی ده، هېڅ کله د بازګشت امکان نشته چې موږ افغانستان ته بیرته وګرځو، جګړه مهاره کړو. دا جګړه لا پیچلې کېږي او د سیمې او د نړۍ د ابرځواکونو په وړاندې موږ پاتې راځو، ځکه موږ د هغوی تر مخ دا تړون له طالبانو سره لاسلیک کړی ده. نو بایډن په دغه انخلا کې ډیره تیزی وکړله، ځکه وخت کم پاتې و، انتخاباتي منډې ترړې وسولې. ټرمپ ته زمینه برابره نه سوه چې افغانستان نه د میلیاردونو ډالرو اسلحې وباسي. محفوظې لارې نه درلودلې. پاکستان، تاجکستان، روسیه دا ټول سره په چال او فریب کې، ځکه هغوی ته معلومېده چې امریکایانو را ماته وخوړله او امریکا نشي کولی چې په افغانستان کې پښې راټینګې کړي. نو بایډن برعکس د دې چې د ټامیانو، د جمهوریت پلوانو او د اشرف غني په هغه امیدونه چې ورپورې تړلي وو، هغه په ډېر جدي توګه حتی د شپې په 1 بجه د کابل د باګرام هوایي ډګر لیټونه بند کړل، چې د ټرمپ سره په قرارداد کې د باګرام د هوایي ډګر خالی کول تر ټولو وروستی و. خو مخکې له دې چې امریکا سفارت خالی کړي، نور بیسونه خالی کړي، دوی له باګرامه ووته. باګرام نه چې ووته، امریکا حق حیرانه سوه، دنیا حیرانه سوه چې دا کومه پیښه وشوه. له همغه سره متصل د باګرام له انخلا سره د ولایتونو سقوط شروع شو، چې اول ولایت د نیمروز و، بالاخره حله مزار سو، قندهار سو، لوګر سو، پایتخت طالبان را ورسېدل. اوس هم امریکا په هیڅ ځای د نړۍ کې د جنگ پلوي نه ده، د اوږدمهاله جنگ. ټرمپ که جګړه کوي لنډمهاله به وي، هوایي بریدونه به وي، د ځینې نړۍ د بدماشانو د غرور د ماتولو دپاره به یوه هڅه کوي، خو د دایمي جګړې طرفدار نه ده، ځکه امریکا په اقتصادي لحاظ دومره ځپل شوې ده چې په خپله په امریکا کې د بیکارۍ کچه تقریبا 11% ته رسېدلې، چې دغه فیصدي مخکې 6%، 4%، 8%، 9% نه بیخي زیاته شوې نه. او دا امکان لري چې په راتلونکي څو کلونو کې که امریکا خپله پالیسي جوړه نه کړي